السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې معلوم کړئ چې تاسو په شناخت کارت باندې څو سیم کارډونه راوتلي دي. او دوستانو که چیرې له تاسو څه هیر دي او اوس تاسو ته نه دي معلوم چې تاسو په شناخت کارت باندې څو نمبران راوتلي دي او کوم نمبران راوتلي دي، نو اوس تاسو په ډېرې اسانۍ سره په خپل موبایل کې معلومولی شئ چې تاسو په شناخت کارت باندې څو نمبران راوتلي دي او کوم نمبران راوتلي دي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي نو زه کروم براوزر خلاصوم. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او دلته زه تاسو ته یو ویب سایټ درښیم، هغه ویب سایټ به تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ. نو سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو د هغه ویب سایټ نوم ولیکئ. د هغه ویب سایټ نوم د تعلیم seo.com/sim ډیټیل. دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ. ګوره تعلیم seo.com/sim ډیټیل او سمپل په گو بچن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په گو بچن باندې کلیک وکړئ نو ګوره تاسو کتلی شئ چې دغه ویب سایټ موږ ته خلاص و. اوس به تاسو لیږ لاندې راسئ او دلته تاسو ته یو بل بچن درکوي. نو ګوره دلته دغه بچن درکوي فایند د ټوټل نمبر اف سیمز، په دغه بچن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه بچن باندې کلیک وکړئ نو ګوره دوستان بیا دا رقم شکل راځي. نو ډېر اسانه ده. ګوره دلته اوس وایي CNC نمبر، دلته اوس وایي تاسو د هغه شناخت کارت نمبر دلته کې ولیکئ د کوم شناخت کارت ډیټیلز تاسو راباسي، یعنې د کوم شناخت کارت معلومات کوئ چې په هغه شناخت کارت باندې څو سیم کارډونه راوتلي دي. نو دلته به اوس تاسو سمپله د هغه شناخت کارت نمبر کې ولیکئ. نو زه هم راځم د خپل شناخت کارت نمبر دلته کې لیکم. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې ما خپل د شناخت کارت نمبر دلته کې ولیکل. نو تاسو به هم دلته د خپل شناخت کارت نمبر کې ولیکئ او دویم ګوره په دې کې اپشن د وریفای آی ایم ناٹ ا روبوټ، په دې باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ او دلته اوس له تاسو یو کوچنۍ پوښتنه کوي، د هغې پوښتنې جواب به تاسو ورکړئ او بیا سمپل په دغه سبمیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دغه پوښتنه کوي، دلته وایي سلیکټ آل امیجز ویت د بس، دلته وایي ارزئ په تصویر کې بس یې سمپل ګوره وایي هغه موږ ته راوښیاست. نو دلته سمپل تاسو تصویر ته وګورئ او دلته به سم وروښیاست او بیا په دغه وریفای بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په وریفای بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره په دې باندې ټیک مارک راغلی، تاسو کتلی شئ. نو اوس کله چې په هغه باندې ټیک مارک راسي بیا په دغه سبمیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو لیږ انتظار ورته وکړئ او دغه به اوس تاسو ته د هغه شناخت کارت ټوټل ډیټیل راوباسي چې په هغه شناخت کارت باندې څو دانې سیمان راوتلي. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ دا آی ډي کارت نمبر دی، دغه شناخت کارت ده. په دې باندې ګوره دلته اول څلور ګروپه دي. اول ګروپ د نیټورک ده، دویم د وایس ده، پلس ډیټا سیمز دی، دریم ګروپ د ډیټا اونلی سیمز ده او بل د ټوټل سیمز ګروپ ده. نو په دې کې جی سي ده وایي ګوره په دې شناخت کارت باندې یو جی سیم راوتلی ده، یو ټیلنار سیم راوتلی ده، یو پون سیم نه ده راوتلی، دوه زوم سیمان راوتلی ده او یو وارد سیم راوتلی ده. ټوټل چې دي په دې کې 15 سیمان راوتلی دي. او په دې کې دویم یو چې ده ګوره ډیټا اونلی سیمز، دا بیا هغه سیم کارډونه دي په کوم سیم کارډو کې خالي انټرنیټ کار کوي، دې ته ډیټا سیم وایي. دا له دغو سیمانو سره کار نه لري. ګوره په یو شناخت کارت باندې 15 دانې سیم کارډونه راوځي او دغه رقم ډیټا سیمان نور هم په راوځي. ډیټا سیم چې د هغه باندې ټلیفون نه کېږي، په هغه خالي انټرنیټ استعمالیږي په هغه سیم کارت کې. نو په دې باندې ګوره وایي یو دانې چې د هغه زونګ ډیټا سیم راوتلی ده. نو له دې سره ټوټل 6 دانې سیمان چې دي په دې شناخت کارت باندې راوتلی دي. نو دغه رقم دوستانو ګوره تاسو د دغه ویب سایټ په ذریعه سره په ډېرې اسانۍ سره د خپل شناخت کارت ډیټیل راایستلی شئ، د خپل شناخت کارت معلومات کولی شئ چې ستاسو په شناخت کارت باندې څو سیم کارډونه راوتلی دي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.